بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي په ولاړه باندې اوبه څښل دا څنګه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د اوبو د آدابو څخه ادب دا دی چې په ناسته اوبه وڅښل سي. مسلم شریف یو روایت را نقل کړی دی په رقم 2024 چې حضرت انس رضی الله عنه هم د دې حدیث روایت کوونکی دی او ابي سعید الخدري رضی الله عنه هم د دې حدیث روایت کوونکی دی. دی مبارکان دواړه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم زجر عن الشرب قائما، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. په یو روایت کې د زجره پر ځای لفظ د نهار راغلی دی. منع کړی د پیغمبر علیه السلام د اوبو څښلو څخه په ولاړې باندې، نو لهذا په ولاړه اوبه څښل د ادب خلاف دي، د اوبو د آدابو څخه نه دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.